دا هغه ماشوم عبدالهادي و کوم چې په شپږم ټولګي کې لومړۍ درجه و او مخکې په راپور کې موږ دا وړاندې کړله چې دی په ښوونځي کې زده کوونکی دی او د ښوونځي تر څنګ د کور مسؤلیت هم په غاړه دی. نن موږ راغلي یو په بټۍ کې د ده کار ګورو. دغه بټۍ ته راغلي یو، دی د خښتو مښلو په دغه باندې اخته دی. اوس دا دی موږ تاسو ته ګورو چې دغه ماشوم چې عمر یې د 18 کالو څخه ډېر کم دی، خو بیا هم دا دی د خښتو په مښلو باندې اخته دی چې نه بشر دا پر دې باندې غور کوي چې د دا ماشومان د کار مخنیوی وکړي او نه زموږ افغان کوم چارواکي چې دي هغه په دې دغه کې نه دي اوسېدلي چې د دغو ماشومانو دغه وکړي. عبدالهادي جانه څنګه یې؟ بخیر یې؟ د ورځې څو خښته وی خانه؟ 1500 خښته وی. زر خښته په څو روپۍ ده؟ په 615 روپۍ ده. پر څه وخت باندې ورته راځې دې بټۍ؟ سهار پر 5:30 بجې راځې. دا زموږ د پښتنو مشرانو دپاره پوه شولې د شرم وړ خبره ده چې زموږ افغان ماشومان چې عمرونه یې د 18 کالو څخه ډېر کم دي، په دغه حال کې چې بشر هم د دې دپاره نارې وهي چې موږ د 18 کالو څخه کم عمره ماشومان باید چاکه کارونه ونه کړي. مګر دا دی تاسې خپله ګورئ چې پوه شولې دغه ماشوم چې د ښوونځي زده کوونکی هم دی او دی عمر 14 کاله عمر لري او دی دا دی د خښتو مښلو باندې اخته دی.